پمال ټول نړۍ ګران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د دېرش څلوېښتو کالو وران وازما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د دېرش څلوېښتو کالو وران وازما افغانستان رب دې آباد کړه ته د کلونو زورېدلی وازما افغانستان رب دې آباد کړه ستا هر یو کلی نړېدلی وازما افغانستان رب دې آباد کړه تاکي جنگ وکړو ټول جهان وازما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د دېرش څلوېښتو کالو وران وازما افغانستان رب دې آباد کړه معدنونو سرچینه یې وازما افغانستان رب دې آباد کړه د یورانیمو خزانه یې وازما افغانستان رب دې آباد کړه چور دښمنانو کړل تانا وازما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د دېرش څلوېښتو کالو وران وازما افغانستان رب دې آباد کړه داستا بچی داستا ساتونکي وازما افغانستان رب دې آباد کړه دوی دې اصلي داستا ساتونکي وازما افغانستان رب دې آباد کړه هر یو دې تیر پتال ځان وازما افغانستان رب دې آباد کړه پمال ټول نړۍ ګران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د دېرش څلوېښتو کالو وران وازما افغانستان رب دې آباد کړه د حسن زید قلم رنگ وازما افغانستان رب دې آباد کړه شي اختتام دې نور د جنگ وازما بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو هیوادوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند یاستئ. نن خو زمونږ او زمونږ د ولس د ځوانانو اراده وه چې په نن ورځ به مونږ د اوبو ذخیرې لپاره ځای انتخاب کړی دی، خو هلته به ذخیرې لپاره کار کوو. خو خوښه د الله وه چې نن یې زمونږ په هیواد په ننګرهار کې او خواوشا ولسوالۍ کې واوره وکړه. دا مې آبادي ده، د الله رحم دی. الحمدلله ښایسته واوره شوې، وطنوالو ته کوم نقصان نه دی رسېدلی،
خو د خیریه کارونو په سلسله کې ورسره تاسو دپاره او هغه مسافرو هیوادوالو ته دې سره چې د خپل هیواد د خپلو کلو د خپلو ولسوالیو باندې ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او زموږ مسافر وروڼه یې وګوري او د خپل وطن مینه پرې ماته کړي. دوستانو تاسو د موبایل په ښیښو دا ښایسته خپل منظرې لیدلی شئ، خپل لست لیدلی شئ، ستاسو خپل هیواد که هغه د هر ولایت زموږ ورونه دي، زموږ غونډ افغانستان چې څومره ولایتونه دی، څومره ولسوالۍ دي، دا زموږ خپل هیواد دی، زموږ خپل کور دی. دوستانو دغه پیپ سکین پروګرام چې موږ کوم شروع کړی هغه هم په همدې غرونو کې او په دغې لارو باندې هغه پیپ بیولی دی. دا هیوادوالو ستاسو برکت و. نن ورځ ډېر خوشحاله دی، تاسو ته لاس په دعا دی. کومه واوره چې نن زموږ په هیواد کې شوې ده دا د الله جل جلاله زموږ د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره یو سبب وګرځي. دوستانو کوم وروڼه چې زموږ د هیواد نه مسافر دي الله جل جلاله ورته کامیابي او سرلوړي غواړو، په خپل هیواد کې ورته باقي ژوند د ورورولۍ او د سوکالۍ غواړو. هر چېرته چې ونور مخ نه نیسم ښه د ودانو جنازې او ماتمونه دا د وینو سیلابونه جنازې او ماتمونه ستا بدل په خندا شه خوشحالی د کور په کور شه ای زما زخمی وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه په غرونو او ښارونو بیا د امن صادر خور شه ای زما زخمی وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه ای زما زخمی وطنه ټول زخمونه دې ټکور شه ستا د غرونو په سرونو بیا نغمې د چنارونو ستا د غرونو په سرونو بیا نغمې د چنارونو ستا په ښکلو شنو درو کې یو ځل بیا د مرغو شور شه ای زما زخمی وطنه ټول زخمونه د شینوارو هسکې مینې د غرنیو ساحو د سوچت طبیعي ښکلاګانو او د رنګینه چاپیریال د منظرو کتلو لپاره د شینواري هسکه مینه فیسبوک پاڼه در سره لایک او زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو برابرول او پورته کول پر مونږ، لایک او د نورو هیوادوالو او عزیزانو سره شریکول پر تاسو.